غلی شه ممدوحه مرسته وکړه ممدوحه خیر دی مرسته وکړه غلی شه خبرې مه کوه زه د دولت او لوی څارنوال یم ما او زما لور خوشي که که نه نو لوی زیان به وکړي هر څوک چې نو ما ته یې څه کم عقله بېشرف دی ما ته زده کوې چې زه څه وکړم خوشي مې که خوشي مې که چیغې مه وهه چیغې مه وهه غلی شه که نه اوس موږ ورو ورو دې ځایه وځو که کومه تېروتنه وکړي نو دوی دواړه وژنو رانا ته ښه یې تاسې ښه یې ښه یم ممدوحه هی لویه خدایه توبه ځینې خلک هېڅکله هم نیکمرغۍ ته نه رسېږي دې عدالت ته ډېر حیران پاتې شو څه دې وویل نجیب احمره هېڅ هم نه څارنوال صاحب ځینې خلک پوهېږي چې د لارې پای تیاره ده بیا څنګه په هغې حرکت کوي کاش چې داسې نه وای شوي تا کوم کار نشو کولی ځان مو ملامته وه زه فکر کوم دا هر څه سربیره بیا هم ما یو کار کولی شو وسله مې د سویل له لاسه اخیستلی شوه ځکه خو مې وجدان ته لږ ناراحته یم څارنوال صاحب نیازي یو امبولانس راوغواړه چې دوی ویسي سمه ده څرګر صاحب واخله راځه ښاغلی سوها مهرباني وکئ موږ چیرته ځو البته چې امنیت ته زه هیڅ چېرته هم نه ځم لاره ته اوس هم راته ضد کوې ها هغه کسان تا پسې دي هر چېرته چې دې پیدا کړي وژني دي فکر کوې امنیت زما لپاره فرق لري فکر کوې هلته مې نشي پیدا کولی ها وګورئ زه ستاسې ضمانت کوم هېڅوک به مو څنګ ته نږدې نه شي د دا به ملګرو اصلي څېره خو دې ولیدله که نه خبره مه وکوئ راځئ چې ځو څارنوال صاحب راته ووایه څارنوال صاحب ووایه زه اوس هم د دولت لوی څارنوال یم ما ته څارنوال صاحب ووایه پوه شوې ها سمه ده مهرباني وکړئ محترم څارنوال صاحب د ساتونکي په نوم یې ماته یو قاتل رالېږلی و کلاره اوس هر څه تېر شول څه تېر شول ها اوس هر څه نوي پیل شوي تاسې خو له مانه ساتنه کوئ که نه ژمنه را سره کولی شي ژمنه در سره کوم امیر صاحب اوس یو خبر را ورسید تاسو پوهیږئ یوه لویه ډله د اساسي قانون بدلون مخنیوي لپاره راټول شوي دي امیر صاحب دا راټول شوي خلک کردان دي که نه همداسې د امیر صاحب چېرته راټول شوي دي فاتح سیمه کې څارنوال صاحب نجیب احمره داسې ټولېدل د ترهګریزو سازمانونو لپاره یو ښه فرصت لاسته ورکوي مخکې له وخته زوال به واخته د دې لپاره یو پلان نیولی وي زه هم دا اوس حرکت کوم څارنوال صاحب راځئ چې ځو سمه ده امیر صاحب واورئ ملګرو تاسې دا لارې ظلم د قانون او حقوقو ضد کار ده دوی له دې ځایه لاړ شئ تاسې ته اخطار درکوم هیله کوم خواره شئ دا لاریو تاسو ته هېڅ ګټه نشي رسولی بیا یې درته وایم دې لاریو لپاره مو چېرې اجازه نه ده اخیستې غیر قانوني ده ملګرو موږ مجبوروئ چې له زور نه کار واخلو
نه درته باید هیله کوم پاره شه دا کار مو غیر قانوني دی زور دا کار واخلو هیله کبو پاره شه دا لارې مو بې اجازې کړی دا کار مو غیر قانوني دی هیله کوم پاره شه بې ځای لاړ شئ پوهېږې چې څه وکړئ که نه تاسې ګډوډي رامنځته کوئ زه وروسته لا هغه برید کوم ډېره وینه به تویې شي ورځه مرکز ته د فاتح سیمې په ډګر کې خلک راټول شي موږ ډېر ورته ولخوره خواره کېږي ځان ټولګره د لاریون زر ډاله دلته راغلي سمو وکړه ممدوحه هغه څنګه ده ښه دی هغه ومنل چې له موږ سره یو ځای امنیت ته راشي تاسې څه کوئ یو لاروین شوی او هلته برید کېږي هلته ځم امنیت کې به سره وګورو سمه ده مړ صاحب خدای دې در سره مرسته وکړي ژوندی اوسې ممدوحه اساسي قانون بدلون نه منو شي لاره کې دي او موږ یې په مخابره کې غږ واورېدو څه راځي پولیس بیکاره خواره شئ حضرت صاحب خواره شئ نننو مجبوره به شو چې ټول ونیسو پولیس بیکاره دي پولیس بیکاره دي پولیس تاسو څه وایئ خواره شئ دا خبره ده که خواره نشي څه به وکړي هیله کوم ارامه اوسئ ومې واشنه هله ومې واشنه ترکبه ته په خبره نه پوهېږې وروره راته څه کوې وروره پرېږده چې وایي وهم دوی په خبره نه پوهېږي خواره شئ دا زه ډبل پولیس یم ومې واشنه هله ومې واشنه ترکبه هله ترکبه ومې واشنه ترکبه له مخه مې لرې شه وروره دلته وایم له مخه مې لرې شه له مخه مې لرې شه کوم قانون نه منو کوم پولیس نه منو پولیس بیکاره دي راځه چې ځو سمه ده بس پاره شه ملګرو هیله کوم پاره شه ملګرو پاره شه هیله کوو د دې ځای لاړ شئ ترکبو دوی زر له دې ځای لرې کړ بیړه مه کوئ ځئ هیله کوو زر یو امبولانس را وغواړي دلته ټپیان شته دلته ټول زه یې نه پېژنم امر صاحب اوس چېرته دي همدلته به وي امر صاحب ورسېږي امر صاحب دا راکټه کار شوی امر صاحب
سمه ده ارام اوسه هر څه به سم شي بیړه وکړئ زردار روغتون ته به رسوئ هلئ نو زر کوئ ته ښي خواته لاړ شه زه دې خواته ځم سمه ده ثابته تاسې هغه سړی وڅارئ د هغې ښځې پسې ورځه سمه ده پاڅېږه څه وشول ژوبل شوې پاڅېږه پاڅېږه خدای خلکو ته وګورئ دا بازار کې پولیسو برید کوي زر کوه هله پورته شه سمه ده زنګ وهه خلک په مرمیو ولئ خبرې وکړه پاڅېږه پورته شه پورته شه پاڅېږه پورته شه رسیده هله روانه شه امر صاحب کومو کسانو چې په لاریون کوونکو ډزې کړې اصلي پولیس نه دي لږ څه وړاندې مې د هغوی موټر پیدا کړ همدا اوس د څېرې پیدا کولو هڅه وکړو ټولو ډلو ته خبر ورکړئ امنیتي کمرې هم ټولې چک کړئ په سترګو امر صاحب که اړتیا شوه د دې سیمې یوه یوه کمره ټوله یې چک کړئ پوه شوئ لعنتي وګوره داسې په منډو منډو ما نور مه ستړی کوه ته خو وینې د لارې پای ته راورسېدې او دا کوڅه د وتلو بله لار هم نه لري ده ته وګوره غواړې پولیسه ووژنې ما ته وګوره څه کوې ها ارام اوسه وګورې تاسې غلط پوه شوي هم راته وکړي هغه ما وژني وګورئ ورونو زه ترهګار نه یم په اصل کې هغه ترهګره ده که وینه نیسو اوبه تښتي دا د دولت پولیسو ته ترهګر وایي ها ولیدل چې څه وشول دې ښځې همدا اوس یو برید وکړه د پولیسو په جامو کې یوه ترهګره ده وروره بخښنه غواړم پوه نه شو وبښه وروره غلی شه دا دی وګورئ هسې بې ځایه مو رانه وهل وخوړه دا څنګه کار دی ثابته څه مو وکړل هغه کس له موږ سره دی تاسو وکړل د یو څو لوپرانو له لاسه هغه ښځه رانه وتښتېده خیر دی عاقف یو کس خو یې راسره دی دا هم ښه خبره ده سمه ده موږ تا ته په تمه یو امر صاحب هیله کوم چې موږ یوې پوښتنې ته ځواب راکړئ تر اوسه موږ هم پوره معلومات نه لرو خو څېړنې مو دوام لري آیا دا رښتیا ده چې پولیسو په لاریون کوونکو برید کړی کوم چا ډزې کړې وې خو داسې فکر کېږي چې ترهګرو د پولیسو جامې اغوستې دي د بالستیک راپور نه وروسته به هر څه په ډاګه شي او هو زموږ یو ملګری هم ټپي شوی هغه مو هم روغتون ته لیږلی د پولیسو موټرو او ځینو دوکانونو ته هم زیان رسېدلی دا خبره ښکاره ده چې دا یو پلان شوی برید و چا چې ډزې کړې وې هغه کسان وپېژندل شول څېړنې ډېر په سرعت روانې دي چې معلومات مو ترلاسه کړو تاسو ته به خبر درکړو په اجازه مو زه اوس باید هو قدرمنو لیدونکو د امنیت امر نجیب یلماس خبرې مو واورېدلې وی ویل چې څېړنې په سرعت سره دوام لري د نورو جزئیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ بله زما خبره ښه واوره لورې سمه ده ښاغلیه ولیکئ چې دا پیښه وروسته له هغه پیل شوه کله چې پولیسو په حق غوښتونکو کسانو برید وکړ معصوم کسان پکې ټپي شول خلک د خپل حق غوښتلو په وخت کې تر پښو لاندې کېږي سمه ده ښاغلیه پوه شوې پوهه شوم همداسې کوم ښاغلیه سمه ده یو نوی خبر قدرمنو لیدونکو دا پیښه وروسته له هغه پیل شوه چې پولیسو په حق غوښتونکو کسانو برید وکړ دا پیښه به موږ ته ډېره ګټه ورسوي او زه خو دې د نورو جزئیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ یو څه ته اړتیا لرم چې د اور په لمبو بدل کړي که یامینې کا ښه نو د څه په څېر موږ اوس د کردان راپارول لپاره اړتیا لرو ما ته د دیارباقر یو کرد مشر راوښیه که یامینې کا له دې به ډېر څه درته پیدا کړم ښاغلیه د داسې لویو لوبو پلانونه مې نیولي دي چې که حکومت هر څومره هڅه وکړي بیا هم نشي کولی چې خپل ځان بېګناه ثابته کړي ځکه چې دا کار به هغوی لپاره ناممکنه وي
د دیاربکر نه تر استانبوله پورې که غواړي کوم بل حکومت وګوري هغه جلا خبره ده. زمون دا کارونه د نوي نسل علوي ځوانانو لپاره کومه ګټه نه لري. نوم په مادامه کې د علویانو یوې نوې کربلا جوړولو پلان نیولی و. په هغه کې لږ څه بریالي هم شو. له دې کارونو وروسته باید د ځینو لمانځ غونډو له لارې دا ټاپ د تل لپاره تازه وساتو. په دې وروستیو ورځو کې زموږ تر کنټرول لاندې انقلابي نومې ترهګري سازمانونه د موخې په ډول ځینې ډلې تر خپل تاثیر لاندې د تل لپاره راوستي دي ښاغلي. په دې تېرو لسو کلونو کې چې موږ کوم بریالیتوبونه لاسته راوړي هغه ټول د همدې ډلو له برکته لاسته راغلي دي او همدا رښتیا دي ښاغلي. اوس چې تاسو دومره تکړه یې نو ماته د کردانو په سیمه کې بېځانه او بې هیجانه ډله را ژوندی کړي او د انقلاب په ځواک کې بدل کړي. د کردانو یوه لویه بلا باید هلته جوړه شي. سمه ده، زه اوس د پخواني فکرونه ډېر ستړی شوی یم چې هېڅ عملي بڼه نه لري. په خبره پوه شوئ؟ ښاغلی، نه غواړم چې ستاسې په وړاندې به احترامي وکړم. هر څه مو چې ویلي تل مې منلي دي، خو هیله کوم په دې باور وکئ موږ د دې مبارزې لپاره د خپلې مینې تر وروستي څاڅکي پورې به دوام ورکوو. ښاغلیه، که دا ستاسې لپاره کمه ښکاري بیا امر وکئ چې اړین کارونه وکړو. سمه ده، دا خولۍ دې نور لرې که او خپلې سیمې ته دې ښکته شه. که دیاربکر زندان کې یو څو راپارېدلي کرد ځوانان را پیدا کړي چې له خپل ځان نه تېر وي، په دې معنا ده چې ته د کار سړی بیلیز کار را یاد کړه. عرفات څنګه د هغه ځوانانو نه اتلان جوړ کړل چې په ټانګونو یې تیږې ورولې او په نړۍ کې ځان نامتو کړه. ته هېڅ اندېښنه مه کوه ښاغلیه، هغه دیاربکر زندان کې له کوچنیو انقلابونو سره زه له نږدې نه اړیکې لرم. په لومړي ځل چې خپلې میندې په زندان کې ولیدلې ویلې چې ډېر ډارېږو، زموږ راتلونکی به څنګه شي، سمدلاسه بدلون ته وګورئ. بیا به 2 میاشتې وروسته سره ووایي چې مه ډارېږه مورې، ته له دې وروسته د تل لپاره د یوه لوی انقلابي کس مورې. دا په دې معنا چې 5 میاشتې وروسته به هغوی ټول له ځان نه تېر وي او ژوندي بمونه به ترې جوړ شوي وي. ښاغلی پیساګوره، یعنې زه د فدایي ځوانانو جوړولو په هڅه کې یم ښاغلیه. دیاربکر کې به یو نوی او ډېر لوی سازمان جوړ کړم، داسې یو نوی او لوی سازمان چې ټول کنټرول یې زموږ په لاس کې وي. نو بیا بیړه وکئ. لوی انجمن زموږ د وروستۍ تېروتنې په تمه دی چې زموږ سرونه رانه پرې کړي. د هغوی صبرم پای ته رسېدلی. که هره میاشت زما یوه ګوته رانه پرې کړي، پای کې به مې نوم بې ګوتی پیساګور شي. په دې عالم کې داسې ژوند نشم کولی. ښاغلیه، ستاسو له ګوتو دې زموږ سرونه قربان وي. که د ګوتو انتقال امکان لرلی، ما به په خپلو لاسونو یوه ښه ګوته تاسې ته ګنډلې وه، خو په خواشینۍ سره طبقې امکان نه لري. که نو موږ خو د خلکو پښتورګې ترې اخلو، د ګوته اخیستل خو یې زموږ لپاره کومه ستونزه نه لري. که تاسې بد فکر ونه کئ، دا ده بې ګوتو پیساګور نوم زما و ګوته ډېر هیجاني او زموږ دښمنانو ته یو ډارونکی او له ویرې ډک نوم ښکاره شو. دا څه بې ځایه خبرې کوې حاضروله؟ ها، زموږ دې حالت ته وګوره. زه داسې بېکاره کسانو ته نه بلکې هغه عزرول ته اړتیا لرم چې 8 کاله مخکې د هېواد لومړی وزیر په خپل روغتون کې بندي کړ او همالته یې له منځه یې وړ. زما په خبره پوه شوې که نه؟ څه شوي؟ ښاغلی پیکاسو، یوه شېبه راتلی شئ؟ یو مهم خبر راغلی. په اجازه مو زر بېرته راځم. سمه ده، خپل کار دې وکړه. مهم خبر څه دی؟ میرمن سویل امنیت کې رسوا شوې ده. ته څه وایې؟ ها، او د دې لپاره چې نیول شوې ځان وژنه یې کړې د ټولو په وړاندې. دې ته وګوره، دا خو ډېره زړوره وه. وخت بدل شوی دی. لوی سړی وي چې ونیول شي د بلبل په څېر پولیسو ته هر څه وایي. خو دې ښځې دا چې موږ ونه نیول شو د نرانو په څېر خپل سر په مرمۍ ویشتلی. یو ځل سوها ته وګورئ، یو ځل هم سویل او سوها هم نه دی مړ شوی.
نه دی مړ شوی اورحان مې ورلېږلی و څنګه نه دی مړ شوی اورحان چې ورغلی و پولیس همالته و جګړه رامنځته شوې او اورحان هم وژل شوی دی لعنتي دا خو هیڅ ښه کار ونه شو څېرې نه دی داسې ښکاري چې زموږ خوشحالي به ډېر دوام ونه کړي بیا کوم بد خبر لري همداسې ده که نه سویل رسوا شوې ده څه وایې همدا چې رسوا شوې هغې هم خپل ځان وژلی دی د سوها کار هم نه دی خلاص شوی پولیس له موږ نه مخکې هلته تللي دي پیکاسا په تا څه شوي دي له سوها سره ډېر اسناد شته که چیرې خبرې وکړي موږ ټول تباه کېږو تا څنګه ونه شو کولی دا کار وکړې د سوها کار ماته پرېږدئ زه د هغه په ژبه باندې ډېر ښه پوهېږم څنګه دا کار کوي ځان سره وکیل اخلم او ورځم ورسره معامله کوم که ونه شو ورته وایم چې وروره دا لاره د سمه لاره نه ده ورته سمې سپارښتنې کوم یعنې د ملګري په ژبه او دا لویه بلا وداد هغه به څنګه شي راته ووایه هغه به هم نن شپه د ځمکې لاندې ولیږو چې لږ ارام وکړي په ما باور وکئ حاله به م یې امنیتي کمرونه مو کوم څه پیدا کړل نه امر صاحب اوس هم څېړنې دوام لري د پېښې شاهدانو نه ازارات اخلو که کوم څه پیدا شول خبر درکوو څارنوال صاحب سوها چېرته دی ښاغلی ذکي یحیی او ممدو څرګه هغه یې د ازاراتو خونې ته وړی تاسې ته په تمه دي سمه ده خپل کار ته دوام ورکړه سمه ده امر صاحب ستاسې دې کار ته بدماشي وایي څارنوال صاحب زه په فزیکي ډول ستاسې مخې ته نه درېږم له موږ سره سندونه شته ښاغلیه او د محکمې پرېکړه هم شته که داسې وي نو محکمه هم بدماشي کوي زما په څېر یو حقوق پوه چې د انقلابي ځواکونو په ضد مې ډېر کسان نیولي دي یوازې داسې هېواد کې ما نیولی شي چې هلته د ځنګله قانون پکې حاکم وي څارنوال صاحب هر څنګه چې وي زه تاسې ته څه نه وایم زه تا سره د حقوقو خبرې نه کوم زه هغه کار کوم چې حقوق یې راته وایي او هو د یو پخواني هم مسلکه په توګه زه هم خوشحاله نه یم چې له تاسو نه ازارات واخلم خو کومه ګوته شریعت پرې کوي درد نه لري حقوق د هر چا لپاره اړین دی نو وګورئ شریعت دې وویل دا ستاسې اصلي ذهنیت ښکاروي ښاغلیه تاسې د حکومت نه بلکې د هغو ځواکونو څارنوال یاستئ چې غواړي راتلونکي کې دولت په لاس کې ونیسي په تشبیه کې غلطي مه کوئ ښاغلی سوها هڅه مه کوئ چې خبره بلې خواته ویسئ ځکه چې خپله به ملامت شي خپله مو ولیدل له دې وروسته او ستاسې له مرګ وروسته به هغوی پروپاګند خپور کړي په هر څه اعتراف وکئ له موږ سره یو ځای کار وکئ چې ژوند مو وژغورو ما کوم غلط کار نه دی کړی څومره ضدي سړی دی ورته وایو چې تا وژني خو بیا هم هغه نه پوهېږي په کوري وسله والو کسانو برید وکړه خو بیا هم پخوانۍ خبره کوي خدایه وده وایي هر څه د پولیسو ته ووایي ولې داسې ضد کوي هغه پوهېده خورې له لومړي سره پوهېده چې سبا به سر راشي که زندان ته لاړ شي هېڅ به پرې خفه نه شم خو که هغه به وژل شي بیا نو البته نه خورې هر څنګه چې وي هغه ستا پلار دی که ګناه یې کړې وي خپله سزا باید وویني کاش هېڅ مخکې له وخته زوال سره نه وای یو ځای شوی څومره ښه او سپېڅلی مسلک یې درلوده ښه اعتبار یې درلوده خو انسان څنګه کولی شي چې خپل ځان او مسلک ته خیانت وکړي خورې ته هم خپل کاروبار پرېښی ما سره بوخته یې بخښنه غواړم داسې مه وایه ته زما خور یې رانه دا څنګه خبره ده وبخښئ ښاغلیه ما ته یې وایي زه دی نه بخښم عدالت دې باید وبخي بې ادبه مهرباني وکړئ ښاغلیه
آرام او سره نه جنې اندېښنه مه کوه خدای مهربانه دی دا خو که مینې کو څه خوري یوه شېبه زه بېرته څه شوي رانه چېرته ځې په سترګو بیا دلته راغلی ها څه خبره ده هغلې هلته مه کوه چې ځان بېګناه ښکاره کړې ارامه اوسه دواړه پوهېږو چې د څه لپاره راغلی مه کوه رانه خورې لږ ارامه اوسه هغلې دا تاسې ماته څه وایئ زه دلته راغلی یم چې یوه نږدې ملګري سره مې مرسته وکړم وکیل مې ورته نیولی زما زړه مه ماتوئ خبرې مه کوه دروغجنه دا سړی چې دی که نه هندي خوري په څېرۍ مه تېروځه دا سړی تر ټولو خاین او رزیل دی د امنیت په منځ کې موږ سره څه ډول چلند کېږي پولیس دلته پولیس نشته نه نشته ټول ویده دي دلته څه خبره ده ملګرو ولې جنجال کوئ څارګر صاحب مینیک راغلی دی غواړي ښاغلي سوها سره وګوري زه د سوها وکیل یم سمه ده ستونزه نشته پرېږدئ چې لاړ شي مهرباني وکړئ ښاغلي په ضد مو دعوا خلاصوم ډېر خواشینی یم ستاسې په څېر مېرمنې سره ځه ورک شه دا خبرې دې بل ځای کې وکړه رزیله هلئ ورځئ مهرباني وکړئ رانه خبرې وکړه که نه خبرې وکړه هغه چېرته لاړه ووایه نه پوهېږم د انا اصلي نوم د څه دی زما انا دې موضوع سره څه اړه لري هغه درته نه یادوم موضوع مه بدلوه وروره موضوع خو تاسو بدله کړه هلکه د هغې ښځې نوم ووایه چې لقب یې انا ده که نه نو وژنم دې نه پوهېږم په والله بالله چې زه د هغې په اړه نه پوهېږم کم اخله شپږ دقیقې او 15 ثانیې وای وروره دا سړی به ریکارډ ټینګ کې هو څه کوې خیري ها دقیقې شمېرم 28مه دقیقه کې یو 31مه دقیقه کې تا خط وکړي ریکارډ به ټینګ کړي د څه شي ریکارډ خیري دا خو څه د منډو لوبه نه ده وروره د شکنجې زغملو ریکارډ دی شکنجه تر اوسه مو شکنجه نه ده پیل کړې موږ خو اوس یوازې د خبرو په حالت کې یو کم عقله هو دا نه شمېرل کېږي تر اوسه خو مو شکنجه نه ده پیل کړې کله چې برما چالانه شوه بیا نو زموږ کار پیلېږي اصلي خوند خو به هغه وخت وکړي رښتیا وایي برما مو وویل زما کار کې کار مه لرئ زه په خپل کار ښه پوهېږم اوه برما هم روښانه شوه زر خبرې وکړه رمزیه شنلیک اصلي نوم یې رمزیه شنلیک دی څه رمزیه شنلیک زه یې نه اورم تا څه وویل څه ومې ویل که نه ومې ویل غږ مې نه اورې که څنګه څه وایي سړیه ولې چغې وهې موږ خو کاڼه نه یو 3 2 1 پیل کړه سمه ده صبر وکړه صبر خبرې وکړه زر کوه خبرې وکړه ځواب ورکړه که نه مړ کېږې هسې چې پوهېږي ویې وایه بیا نه اصلي نوم څه دی ومې ویل که نه څه یې وویل تاسې واورېدل ومه اورېدل 60 ثانیې پاتې زر کوئ ما هم خو څه نه دي اورېدلي که ته یې په خبرو نشي راوستلی راکړه چې زه دا کار وکړم دا زما کار دی ثابت زر کوه خبرې وکړه رمزیه شنلیک رمزیه شنلیک څو ثانیې شوې ووایه خیري 28 ثانیې برمې سره 23 ثانیې او مخکې څو ثانیې شوې وې 12 ثانیې د جمشید رور ریکارډ 10 دقیقې او 12 ثانیې شوي هو داسې زموږ جمشید رور دویم مقام ته ورسېد تاسې ټول لیونیان یئ عقل مو له لاسه ورکړی اوس نو دویم پړاو را ورسېده ځای هم باید موږ ته ووایې یوازې 10 دقیقې وخت لرئ ښاغلی مینیکا مننه کوم ښاغلیه
عامر صاحب نجیبه دوی څه وایي فکر کوم چې کایا امریک به د پیساګور له خوا سپارښتنه وکړي یعنی هغوی غواړي سوها وډار کړي ولې دې کسانو ته دننه اجازه ورکوي دا قانوني حق دی هنري څه وکم نو هغوی مې پلاره رامنې پرېږدي اندېښنه مه کوه رانه موږ خپله ټوله هڅه کوو په اصل کې د هغه لپاره ښه دی چې د هغوی پر ځای له موږ سره معامله وکړي رزیله دروغجنه کم عقله سړیه ولې دې زه خرڅ کړم ها ووایه بالې ګرانه آرامه اوسه آرامه اوسئ ښاغلي راته ووایه زه څنګه ته خرڅولی شم پیساګور له بل ځای نه خبر شوی ښاغلی سوها آرامه اوسئ ما ته یې امر وکړ ویې ویل سوها زما لپاره به ارزښته دی هر څنګه چې کېږي له هغه ځای نه یې وژغوره وژنم دې مینیکا وژنم دې ژوند داسې نه کوې وژنم دې آرامه اوسئ صبر وکړه ښاغلی سوها آرامه داسې مه کوه داسې مه کوئ باید له تاسو سره خبرې وکړو هیله کوم آرامه اوسئ کښېنئ باید خبرې وکړو ووایه څه وایې ها یوه شېبه غوږ ونیسئ تاسې ته یوه ښکاره سپارښتنه لرم سپارښتنه مو څه ده ها دا ښځه چېرته ده خبرې وکړه چېرته اوسېږي کور یې چېرته ده خبرې وکړه صبر وکړه وایم یې که تاسې ته یې ووایم هم هملته به نه وي خبر شوي به وي چې زه مو نیولی یم کوم بل ځای نشته هرومرو به کوم بل پلان هم لرئ نه نشته 42 ثانیې ثابته ووایه د دې پل څنګه بدلېده ها راکړه چې زه یې درته ښکاره کړم هو داسې داسې ژوندی اوسې ځای کلک ونیسه سمه خبرې ژیړ غازي سیمه کې یو کوچنی کور لري د یو ابتدایي ښوونځي مخې ته ګاراباز کوڅه کې نه دا نه شمېرل کېږي له یوې دقیقې ډېر وخت ونیوه دا وخت پورته شه زر کوه خیر دی په ګونډو شه خیر دی ما وبخئ زاری کوم ما مو وژنئ مخکې له دې چې یو کس ووژنو موږ تل یوه خبره کوو اوس غواړو ته پوه شې چې موږ ولې تا وژنو جمشیده خپل وجدان سره مو ته محکمه کړې او هېواد ته د خیانت په تور د بېلتون غوښتلو په تور د بې شرفۍ په تور د معصومو کسانو وژلو په تور هېواد کې د ګډوډۍ رامنځته کولو په تور محکوم شوې دې محکمه کې یوازې یوه پرېکړه کېږي هغه مرګ دی ګوره ښاغلی سوها اوس خو یوه غلطي شوې ده نو زموږ د پیکاس له ډلې اورهان زموږ په خبره سم نه و پوه شوی تېروتنه شوې وه موږ ټول په دې کار خفه یو اصلي خبره وکړه مینیکا لږ پاتې و چې زه مړ شم آرامه اوسئ زما په خبره باندې پوه شوئ په ډېر لوړ ګمان ته به زندان ته لاړ شي ښاغلی سوها خو لور دې د باندې ده ښه پیساګور وغوښتل پوه شې چې هغه ډېر ډارېږي او کله چې تاسې دننه اوسئ د لور په سر مو کومه بلاره نه شي ښاغلی سوها ته غواړې چې څه ووایه ها زه څه نه وایم پیساګور داسې وویل هسې هم ما له هغه سره خبرې وکړې ومې ویل سوها تکړه سړی دی هېڅکله به هم پولیسو ته څه ونه وایي که خبرې وکړم بیا ته خو پوهېږې په ژېړجونۍ څه حالت راغی ښاغلیه د خور سر یې ورته پرې کړی وه او په قوطي کې ور ولېږه
داسې نه ده که یا مینې که راته ووایه ګرانه. نه وروره موږ د ملګرتیا له مخې خبرې کوو. که زما د لور یوه تار ویښته ته هم زیان ورسوئ او که زه زندان کې هم ووسم هغه ممدو نومی څارګر به ټول ووژني. په خاورو کې به مخاخ کې زما په خبره پوه شوئ ها؟ یعنې چې تاسې ما په خپلې لور ګواښئ ای رزیلانو د شرفانو. ښاغلي تاسې مه کوئ، ارامه اوسئ. مرسته وکړئ. څه خبره ده دا د څه شي غږ دی؟ هغوی خو به شخړه نه کوي. منډه کوم ما به ووژني، دلته راشي ما وژني. هیله کوم ماتې خلاص کړئ. خدای دې تاسې د شرف خادم وکړي. خوشي مې کړه. مرسته وکړئ ما وژني. خوشي مې کړه. پلاره ته ښه یې؟ دلته څه راباندې رزیله سړیه زه هغه څه ناورځه وګواښه بلم دا ځل یې نه پرېږدم. ژوندی یې نه پرېږدم. خوشي مې هیله کوم ارامه خوشي مې کوي. ګواښ کول دا څه وایې؟ زموږ د ملګري اعصاب خراب شوي دي. موږ د خپل ملګري لپاره وکیل نیولی به راغلو. په سخته ورځ کې مو هڅه وکړه ورسره مرسته وکړو، خو دې حالت ته وګورئ. تاسې له د سړي سره څه کړي دي، څه مو کړي ووایئ. زه ښه یم. خوشي مې کړه. سمه ده ښه یم. سمه ده ما ته وګورئ. شرف سړی وژنم دې که نه نو بندي به وکړم. ممدوحه دوی زر د باندې ویسه. سمه ده امر صاحب، زر کوئ مخکې شئ. هلی نو ورک شئ. مخکې شه. سمه ده سمه ده. راځه پلاره. تاسې ټول زما په منځلو کې راګیري یئ. ټولو ته ووایه تاسې ټول به زما په څېر زندان ته دننه شئ. ټول به دننه شئ. پلاره دا څه حال دی څارنوال صاحب؟ د سړي ته مو څه ډول درمل ورکړي؟ څه مو ورسره کړي؟ بیخي لیونی شوی دی. لږ پاتې و چې ما ووژني. تر هغه چې تاسې نه وئ راغلي بیخي نور مال و. ستاسې په ضد شکایت کوم، بښنه غواړم. زه نشم کولی خپل نږدې ملګری په دې حالت کې ووینم. زما پان ستاسې نږدې ملګري هغه دې حالت ته رسولی. وګورئ نجیب امره. خدای په امر ښاغلی مې نیکه. مهرباني وکړئ ښاغلیه، راځئ چې له دې ځایه لاړ شو. عامر صاحب پیدا مو څه مو پیدا کړل؟ هغه سړی چې رانه اسنادونه ورکړي وو دا د ترانسپورټ شرکت لري. پاته مو په ډاګه کړه. سمه ده ډله خبره کړه چې ټول چمتو شي. همدا اوس حرکت کوو. سمه ده عامر صاحب. ښاغلی صحابه څنګه کو؟ نور څه نشو کولی. له اظهاراتو وروسته به محکمې ته ولېږو نجیب امره. یعنې اصول هم دا دي. یعنې زنداني کېږي ها؟ په خواشینۍ سره خو اندېښنه مه کوه، هلته هم ترې ساتنه کوه. پیکاسا بخښنه غواړم، په یخچال کې یوازې همدا بادرنګ و. خیرات دی، دلته څه کار لري؟ یو کس لټوه، داسې کس چې موږ ته یې خیانت کړی. وروستی ځل هم دلته لیدل شوی. ما فکر وکړ کېدای شي تا لیدلی وي. ښه په ځیر ورته وګوره، کېدای شي څه دې په یاد شي. دې خوا راځه هله. دا د پیکاس موټر دی. بیړه وکړئ. ښاغلیه یوه شېبه زه خبر ورکړم. زحمت مه باسه، موږ یې خپله ویلی شو. هلی دا بوځئ.
موږ دې ولې خرڅ کړو ودا ته نه پوهېږي چې د دې کارونو پایله څنګه وي نور دا کارونه نشم زغملی ستاسو له امله مې د ډېرو معصومو کسانو په وینو لاسونه ککړ شول په ډېرو کسانو مې تورو لګاوه د خپل اولادونو سترګو ته هم نشم کتلی یعنې انکار هم نه کوي رازیل سړیه او دا خبره د هیڅ ښه نه ده زما داسې خبرې هیڅ نه خوښېږي وګوره ډېر په غوسه شوم اوس به څوک څه زما له لاس نه وژغوري ها دوی دننه بیسی زرکه بی حلی مزاحم شوی خو بنایم نجیبه خوشحاله شوم ته به هم ښاغلی پیکاسي یې له تا نه ده هم دې کار تمه کېدله حیران دې کړم که د څېرې حالت ته دې وګورم نو هېڅ خوشحاله نه ښکاري وینم چې د لیدو کار ته هم در سره دی فکر کوم موږ ته په تمه وي دا بادرنګ د لاس کې ډېر ښه ښکاري هم دا بادرنګ ستا په څېر کسانو سره ښه ښکاري پام کوه د باندې داسې بنوځي خلک به حیران شي چې کوم یو بادرنګ دی او کوم یو پیکاس دی ډېر وړاندې لاړې نجیبه غلط فکرونه کې پیکاسه سمه ده زه به یې ووایم دی به خیره معنا لري یعنې که زه اوس ووایم چې پیکاس ډېر یو بادرنګ سړی دی په اصل کې مې ویلي چې پیکاس یو ډېر باخیره سړی دی امیر صاحب د بادرنګ ډېر ښه تعریف دې وکړه نه پوهېږم بادرنګ به له دې کار نه خوشحاله شي او که نه په ډېرې خواشنۍ سره غواړم ووایم چې د دولت لخوا د لویو صلاحیتونو مالک او د حقوقو ساتونکی څارنوال صاحب سوها طلعت برکمان په اصل کې د مخکې له وخته زوال سازمان یو له مهمو غړو څخه او د رهبرۍ هیات غړی دی سوها طلعت برکمان هغه امرونه نه دي پر ځای کړي چې قانون ورته کړي بلکې هغه کارونه یې کړي چې مخکې له وخته زوال ورته ویلي او د مخکې له وخته زوال سازمان د غړي په توګه کار کړی دی دا هر څه دروغ دي په ما تور لګوي څه کوي ښاغلی سوها هیله کوم ارام اوسئ ښه نو زموږ د دولت د لوی څارنوال صاحب سوها طلعت برکمان د دې لپاره چې معصوم کسان د ترهګریز سازمانو غړو په توګه ښکاره کړي د زده کوونکو په کورونو کې وسلې ایښې وې او د دې موخې لپاره یې پر جاسوسان ځای پر ځای کړي وه او د زده کوونکو کورونو په نوم یې د خپلو جاسوسانو لپاره کورونه په کرایه نیولي ول او هلته یې وسلې او غیر قانوني سندونه ایښي ول د حقوقو په برخه کې ډېر لوی فساد کړی دی قاضي صاحب دا هر څه دروغ دي قاضي صاحب په اصل کې تاسې او ستاسې په څېر کسان دي چې په حقوقو کې فساد کوي پوه شوئ ښاغلی سوها هیله کوم کښېنئ هیله کوم ارامه اوسئ هیله کوم کښېنئ همدارنګه د مارلیبار سیمه کې غوښتل چې بمونه وغورځوي او د دې کار پړه په ما او نجیب امر واچوي قاضي صاحب د پلار نوم یې په مزار اخله د ماخله پیکاسه اوس ته هېڅ داسې حالت کې نه یې چې ما ته ګواښ صاحب تاسې ښه یې ترهګرۍ سره د مبارزې ډلې امیر او څارنوال هوا ته والوتل ټول ټوټې ټوټې شول باید ډېر وخت مخکې مې وژلی وای ډېر وخت د ژوند وکاکې